دوستانو زموږ د نن ورځ درس دی کنډیشنل فارمټینګ یا شرایطي بڼه جوړونه په ایکسل کې. کله کله موږ غواړو چې په ځینو سیلونو باندې ځینې شرطونه یا حالتونه وضع کړو یا ځینې سیلونه د خاصو شرایطو په اضافه کولو سره په نښه شي. فار مثال موږ غواړو چې یو سیل د 13 کلنۍ څخه کم عمر قبول نه کړي او ونه مني، او یا هم یو سیل باید فقط توري پکې داخل شي، او یا هم د 50 او 100 ترمنځ عدد په نښه کړي، او دغه رقم نور مثالونه دغه ټول په کنډیشنل فارمټینګ کې موږ ترسره کولی شو. دوستانو په کنډیشنل فارمټینګ کې چې دی لکه هایلایټ سیل رولز دي، greater than, less than, between, equal to, text contains, date occurring, unique values, duplicate values، دغه ټول موږ په کنډیشنل فارمټینګ کې کولی شو. راځئ همدغه په عمل ډول ګورو دوستانو. دا زموږ یو ایکسل فایل دی دوستانو، دغه زموږ یو جدول یا ټیبل دی. په دغه جدول یا ټیبل کې موږ غواړو چې هغه نمرات هغه د 50 څخه پورته دي یا ښکته دي، مختلف رنګونو باندې ښکاره شي. نو دغه حالتونه او دغه شرایط موږ کولی شو د کنډیشنل فارمټینګ په اساس سرته ورسوو. راځو کنډیشنل فارمټینګ ته دوستانو. په دې کې هایلایټ سیل رولز اولنی اپشن چې دی ګریټر دین، په ګریټر دین کې موږ کله چې کلیک کوو نو همدغه کالم چې موږ انتخاب کړی دی، زه اوس ورته وایم چې فار مثال هغه کالمونه چې هغه د 50 څخه پورته قیمت لري په کوم رنګ د په نښه شي. دغلته مختلف رنګونه موږ ورته په نښه کولی شو دوستانو. اوکې، دا لایټ ریډ هغه رنګونه چې 50 څخه پورته دي. فار مثال همداسې راشئ لیس دین چې د چی څخه کم وي، فار مثال د 50 څخه کم وي، باید په کم رنګ انتخاب شي، په کسټم یلو. دغه دی دوستانو، دا د 50 څخه کم رنګونه دي. دا ګورئ په یلو کلر باندې دغه شو. دا لایټ ریډ د 50 څخه چې پورته دي. همدغسې دوستانو موږ تاسو کولی شو چې هایلایټ سیلز ایکوال ټو هغه قیمتونه چې هغه فار مثال 50 سره مساوي دي، هغه دی باید ګرین فیل ډارک. دا ګوره دا ګرین فیل ډارک شو، دغه دی دا 50 سره مساوي دي. فار مثال دغه زه هم 50 کوم، اتومات دغه رنګ بدل شو. راځو دوستانو بټوین که چې د فار مثال د 50 او 40 ترمنځ باید څه رقمي رنګ واخلي. فار مثال کسټم فارمټ ورته ورکوم. کله چې کسټم فارمټ باندې کلیک کړو دغه صفحه راخلاصېږي یا پیج، نو کوم یو قیمت تاسو غواړئ، فار مثال سور رنګ. اوکې ګورئ د 50 او 40 ترمنځ چې دی هغه په سور رنګ باندې په نښه شو. باقي مانده کنډیشنل فارمټینګ په بل ویډیو کې تاسو ته اماده کوو. مننه، السلام علیکم.